دوستانو په تېره خپرونه کې مو ستاسو لپاره د اعدادو یا شمیرو په ارتباط باندې معلومات وړاندې کړل. نن غواړم چې د شمیرو اصلي او ترتیبي شکلونه تاسو ته وښیم چې دا ډېر اړین دي. تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې اصلي شمیرې څه ته وایي او ترتیبي شمیرې څه ته ویل کیږي. لومړی راځو کاردینال څالن یا اصلي شمیرو ته. اصلي شمیرې په خپله تاسو پوهیږئ چې لکه 1 2 3 4 په پښتو باندې دغه ته اصلي شمیرې ویل کیږي، خو په الماني ژبه کې به دغه دپاره چې مثلا کوم نومونه یا څه ویل کیږي تاسو دپاره په دې ویډیو کې وړاندې کوو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. همدارنګه د دې په دوام باندې 30 40 50 60 70 80 90 100 oder 100 تر سلو پورې دا اصلي شمیرې تاسو واورېدې. اوس به د دې په دوام باندې موږ ترتیبي شمیرې درته وړاندې کړو. یعنې ترتیبي شمیرې څه ته وایي؟ ترتیبي شمیرې دلته وینئ erster معنا لومړی، zweiter دوهم، dritter دریم، vierter څلورم، fünfter پنځم، sechster شپږم، siebter اووم، achter اتم، neunter نهم، zehnter لسم. په ترتیب سره همداسې 11 یولسم، 12 دولسم، 13 دیارلسم، 14 څوارلسم، 15 پنځلسم، 16 شپاړسم، 17 اوولسم، 18 اتلسم، 19 نولسم، 20 شلم، 30 دیرشم، 40 څلوېښتم، 50 پنځوسم، 60 شپېتم، 70 اویاوم، 80 اتیاوم، 90 نویم او 100 سلام. یعنی د دې توپیر باندې تاسو اوس پوه شوئ چې ترتیبي شمیرې هغه شمیرې چې د یو کس ترتیب یا د هغه مقام یا ځای په نښه کوي دغه ته څه شی وایي؟ اوردینال څالن یا ترتیبي شمیرې ورته وایي. او منظمې یا اصلي شمیرې چې کومې دي دغه ته کاردینال څالن وایي. لکه تاسو ته چې د دغه تشریح وکړه. دوستانو که دا ویډیو ګټوره وه موږ تعقیب کړئ، نور دوستانو سره هم شریکه کړئ.